تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل امجد آفیشل. نو دوستانو ډېرې زیاتې ورځې وشوې چې په دې سوشل میډیا باندې جنګ شروع دی د طاهر خان او د ذیشان خان. نو ذیشان وایي چې طاهر خان غل دی او طاهر خان وایي چې ذیشان غل دی. نو پته نه لګي چې په دې دواړو کې غل څوک دی. نو زه دا ویل غواړم طاهر خان ته چې طاهر خان صاحب ذیشان چې تا پسې خبرې کوي نو دا نور خلک تا پسې خبرې کوي نو ته خو یوه ویډیو جوړه کړه خپله صفایي وکړه ذیشان چې څه وایي آیا دی رښتیا وایي که غلط وایي. نو د دې دواړو معلومات کول غواړي چې تاسو دواړو کې غل څوک دی. دا تاسو څه ډرامه جوړه کړې ده چې هر وخت تا پسې لګېدلی دی. نو دا ستا کار دی چې ته ذیشان ته جواب ورکړې نو بیا به په تا پسې خبرې نه کوي او کنځل به هم تا ته نه کوي. نو ته څنګه انسان یې چې تا ذیشان له یو جواب نه دی ورکړی. ذیشان په تا پسې خبرې کوي داسې نور خلک په تا پسې خبرې کوي چې طاهر خان غل دی طاهر خان غل دی. نو تا تر اوسه پورې یو ویډیو اپلوډ نه کړه مخامخ نه راځې د تو خلاف یوه ویډیو جوړه کړه خپله صفایي نه کوې. نو ملګرو د دې ویډیو مقصد زما دا و د طاهر خان له چې طاهر خان ته خپله صفایي وکړه ته یوه ویډیو اپلوډ کړه چې یم څوک دی د ته خپله صفایي نه کوې. دا نور پښتانه ملګري ستاسو ویډیوګانې ګوري دا خلک وایي طاهر خان غل دی څوک یو سوی څوک بل سوی. ملګرو دا ویډیو ډېره نه اوږده و که دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. په نیکسټ ویډیو کې ویډیو